خوشي لري 11 بجو خبرونو ته ښه راغلاست. د کابل ښار د 15مې امنیتي حوزې اړوند سیمه کې د یوې چاودنې له امله 2 پولیسان وژل شوي او 3 نور یې ټپیان دي. د کورنیو چارو وزارت ویاند نصرت رحیمي وایي دغه پیښه نن سهار وختي نږدې 4:30 بجې د 65 فامیلي سیمې یوې پوستې ته نږدې د ځای پر ځای شویو چاودونکو توکو د چاودنې له امله رامنځته شوې ده. ویل کېږي په دې پیښه کې یاده پوسته هم یو څه زیانمنه شوې ده. د تخار پر ینګي کلا ولسوالۍ د طالبانو په برید کې 4 پولیسان او 1 پاڅون کوونکی ووژل شول. د دغه ولایت د امنیه قومندانۍ ویاند وایي په دغه برید کې چې تېره شپه ترسره شوی 9 نور دولتي سرتیري هم ټپیان شوي دي. د نوموړي په ونه په دې پیښه کې 6 طالبان هم وژل شوي او 10 نور یې ټپیان دي. 9 طالبان په بلخ کې د افغان ځواکونو په هوایي بریدونو کې ووژل شول. د 209 شاهین قلو اردو قمندانۍ مسؤلین وایي په دې بمباریو کې چې تېر ماښام د چاربولات او چمتال ولسوالۍ په شاوخوا سیمو کې ترسره شوي 8 نور طالبان هم ټپیان شوي دي. د سرچینې په وینا په وژل شویو کسانو کې د یوې ډلې یو قمندان چې قاري مهدي نومېده هم شامل دی. ولسمشرۍ ماڼۍ د سولې خبرو لپاره د مرکچي پلاوي له رامنځته کېدو خبر ورکوي. د ولسمشرۍ ماڼۍ لخوا د خپره شوې خبرپاڼې له مخې 15 کسان د دې پلاوي غړیتوب لري او له سیاسي ګوندونو سربیره د ټولنې له بېلابېلو قشرونو جوړ شوی دی. پر ټاکنو یو شمېر څارونکي بنسټونه د سیاسي اجماع او له ټاکنو د نړیوال ټولنې د غوڅ ملاتړ د نشتوالي له امله سر ټکوي. دوی زیاتوي تر اوسه مشخص شوې نه ده چې سوله او که ټاکنې په لومړیتوب کې ځای لري او دې مسئلې ټاکنې له ننګونې سره مخ کړي دي. او په هلمند کې قومي مشرانو د برېښنا بیو د لوړوالي له امله د برېښنا شرکت دروازه وتړله. قومي مشران وایي که څه هم د یاد ولایت له اوبو برېښنا تولیدیږي خو په هلمند کې د برېښنا بیه د هغو ولایتونو په څېر ده چې له وارداتي برېښنا ګټه پورته کوي. په دغه ولایت کې د برېښنا ادارې مسؤلین د دې ستونزې حلول د مرکزي ادارې واک بولي. دا تر دې مهاله وروستي خبرونه، تر بیا مو الله امان.